سوال نوح علیه السلام څنګه خپل قوم یری د دې نه او دا به قیامت ته نږدې راوځي دا سوال زړه کې راځي که نه راځي که تاسو ویده نوح علیه السلام کم وخت کې دی او دجال قیامت ته نږدې راوځي نو څنګه نوح علیه السلام یری خپل قوم د دجال نه دا یې ښکلی جواب زما په خپل ځان اسلام مطمئن دی اگر که علماو جوابونه ډېر کړي دي امام ابن حجر رحمه الله دا جواب کړی چې الله دې نورو قومونو ته عفوا الله دې نورو پیغمبرانو ته د دجال د راوتو وخت نه دی ښوولی خو صرف ورته ویلي چې دجال به راځي نو هغوی ته دا پته نه و چې کله به راځي نو ځکه هر یو پیغمبر خپل امت ویرو زمونږ پیغمبر ته هم اوس یو حدیث مخکې تیر شو وی که راووتو زه ومه تاسو حدیث واورئ که حالانکه پیغمبر خو نورو حدیثونو کې واضح ویلي چې دی به قیامت ته نږدې راځي نو څنګه وایي که راووتو زه ومه نو جواب د هغې دا دی چې اوله کې پیغمبر ته هم دا پته نه وه چې دی په اخره کې راځي وروسته ورته الله وحي وکړه او پوه یې کړو چې دی به کله راځي قیامت ته به نږدې راځي پوه شوې او که نه اشکال واضح شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل پیغمبر ولې نه یادوي چې هغه نوم واخلي نوح علیه السلام یادوي نوح خپل قوم یرولی جواب ځکه چې نوح علیه السلام اولنی پیغمبر دی او بل په دې خبره کې یره ده چې هغه پخوانی پیغمبر یاد کړو هغه اولنی نو مطلب چې خبره د یرې ده که نه که ده پسې داسې ویلی چې موسی علیه السلام خپل قوم یرولی عیسی علیه السلام یرولی نو دغه خبره د دې نه غټه ده چې نوح علیه السلام خپل قوم یرولی ځکه نوح علیه السلام ذکر کو